ملګرو دا وخت یو ځل بیا په سوشل میډیا د موجب زلمی کوم ویډیو چې دا هغه وایرل ده دا وخت که تاسو وګورئ کنه دا کم تصویر چې د دې نه علاوه که تاسو سوشل میډیا آن کړئ او فیسبوک وګورئ نو دا وخت موجب زلمی هغه د ټولو نه په ټاپ ټرینډینګ کې چې کم دی هغه روان دی. لکه تاسو ته به پته وي کنه کوم د ډولفینیان کومه قصه چې وه هغه لا ختمه نه وه او داسې یو بله واقعه چې کوم د هغه رامخې ته شوه چې دا وخت د ټول خیبر پښتونخوا کم نظر کم سوشل میډیا چې دا هغه دقې طرف ته ده چې آیا موجب زلمي چې کوم دی داسې ولې وکړه دا خو داسې یو غټ شاعر و مختلف قسم خلک په خپل کم رای چې دا هغه ورکوي. نو ما غوښتل چې زه کوم ویډیو کم راغل دی زه تاسو سره هغه شریک کوم زه به کوشش کوم چې څه ناڅه پاټ تاسو ته هغه شریک کوم او د دې کوم حقیقت چې دی پر روانه نیکسټ ویډیو کې زه تاسو ته مکمل بیان کوم چې آیا واقعي دا ویډیو د هغې ده او که نه ده. یعنې که موږ وګورو نن سبا د اے آی په مدد سره چې کومې ویډیو جوړیږي نو هغه هم سړی دا ویلی نه شي چې آیا دا واقعي دا ریل ده او که فیک ده. خو کوشش کوم چې کوم مکمل حقیقت چې دی پر روانه ویډیو کې هغه زه تاسو سره شریک کوم. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله. بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.